هرات کې د تباهۍ تازه حال د طالبانو غټه مرسته او د اشرف غني پیغام وایي خپل منځي مخالفت یو خوا پرېږدي، زلزله ځپلو سره باید مرستې وشي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت رسمي شمیرې وایي د هرات ولایت په پرونۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 2050 ته رسیدلی دی. ځینو خیریه ټولنو ځپل شوو سیمو ته مرستې رسولي، خو کافي نه دي. په همدې وخت کې ځینو هیوادونو هم د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان BBC ته ویلي دي له 100 ډیر کلي نږدې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. تر ټولو ډیر زیان د هرات زنده جان ولسوالۍ کې اوښتی دی. ځینې ریپورټونه وایي چې تر نړېدلو کورونو لاندې د ایسارو پاتې کسانو د لټون هڅې روانې دي. د هرات مرکزي روغتون په انګړ کې هم داسې کسان لیدل شوي چې له مرکزي ودانۍ بهر یې درملنه کېده او دا ښایي چې څومره ګڼ شمېر کسانو عاجلې درملنې ته اړتیا لري. ارګ وایي زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شو. د ارګ ماڼۍ اعلامیه کې ویل شوي چې رئیس الوزرا ملا حسن اخوند 100 میلیونه افغانۍ نقدي مرسته زلزله ځپلو ته ولېږله چې د اړتیا وړ مواد به د یاد کمیسیون له لوري مصرف شي. بلخوا ولسمشر غني په خپل تازه پیغام کې د هرات او نور لویدیځو ولایتونو له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه زیاته کړې چې دا ډول طبي پیښې زموږ د خواخوږۍ هیڅ ملي پیوستون عقاید او علایق امتحانوي او په ټولو یې غږ کړی چې د دې پیښې له عواقبو سره مبارزې ته باید لاس یو شي. ښاغلي غني په خپل تازه پیغام کې وایي افغانستان د هغو 8 هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له ژورو اغېزو تر ټولو ډیر زیانمنېدلی شي. هغه وایي افغانان باید د دې بدلونونو له اوږدمهاله عواقبو سره مقابله وکړي. نوموړي پر مشرانو او خلکو غږ کړی چې خپل منځي مخالفتونه باید یو خوا پرېښودل شي او له زلزله ځپلو سره هر څوک باید تر خپلې وسې پورې مرسته وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.